بسم الله الرحمن الرحیم. نن د روزې څلورم تاریخ دی. د نن ورځې د تاریخ په هکله یوه لویه هستي زما په نظر کې ده، چا چې نه صرف په امت مسلمه کې لوی مقام ترلاسه کوي بلکې د هغه فن و علم پوهې ته ګرده دنیا ګوته په غاښ شوه او د ده علمي عظمت یې ومانئ. زما مطلب شیخ الرئیس بو علي سینا رحمت الله علیه د ده پوره نوم بو علي حسین ابن عبدالله ابن سینا دی. په عامه توګه شیخ الرئیس یا د معلم ثاني له ارسطو وروسته په لقب سره یادیږي. د ده خصوصیات دومره بې شمېره او ډیر دي چې د لیکلو والا ته دا فیصله کول ګران سي چې د ده د زندګۍ کوم اړخ څرګند کړم او د ده و کوم فني او علمي مهارت ته ګوته ونیسم. هغه په دې چې دی فلسفي هم دی او طبیب هم، شاعر هم دی او یو معاملفو هم، مدبر هم دی، مفکر هم دی، خو د ده ډېر خدمتونه د عربي طب دپاره دي. د ده ډېرو صلاحیتونو فني طب و کمال ته ورسولی. د شیخ پلار د بلخ اوسېدونکی و او د مور تعلق یې له بخارا څخه و. شیخ په 980 هجري کې وزېږېدی. د 10 کلو په عمر کې د قرآن حکیم او د عربي د ابتدایي کتابونو زده کړه یې ترسره کړه. نور 6 کاله فقه، منطق، فلسفه او د علم طبیعت په زده کولو کې د تیر کړو او د اقلیدس مطالعه هم وکړه. د 14 کلو په عمر کې و طب ته مخ راواړوی. په علم طب کې صرف 2 کاله سوی و، خو شیخ د طبیب په حیثیت دومره مشهوره سو چې د هغه وخت باچا نو ابن منصور سامانی د علاج دپاره راوغوښتل سو. نو ابن منصور د شیخ په علاج سره جوړ سو. هغه خوشحاله سو او شیخ ته د شاهي کتابخانې څخه د استفاده کولو اجازه ورکه. شیخ د 21 کلو په عمر کې خپل اول کتاب مرتب کړي. د همدان حاکم امیر شمس الدوله د کولنج ناجوړي درلوده. کولنج د پښو د کوږوالي ناجوړي ده. شیخ د علاج وکړي، هغه جوړ سو. له جوړوالي پس یې شیخ بو علي سینا خپل وزیر اعظم مقرره کړي. د شیخ زندگی په ډیرو مشغلو بوخته په نظر کې راځي. د ده کتابونه ډیر دي، اکثره کتابونه یې ډیر لوی دي. ځینې تصنیفات یې په شل جلدونو باندې مشتمله دي. ځینې تذکره لیکونکو د شیخ د کتابونو فهرست ورکړی دی. په دغه کې 21 لوی کتابونه او 24 کوچني کتابونه ګډ دي. د دغو کتابو تعلق له فلسفې، طب، دین، عقیدس، فلکیات، لسانیات له موضوعاتو سره دی. په دغه کې اکثره کتابونه په عربي ژبه کې دي. شیخ په خپله مورنۍ ژبه فارسي کې صرف 2 کتابونه لیکلي دي. یو لوی کتاب د فلسفې متعلق دی او دویم کتاب د نبض متعلق دی چې ډیر په دې هکله معلومات لري. 14 کتابونه یې صرف د طب پر موضوع باندې لیکلي دي. دا خبره ډیره ناشوده ده چې په دغه کې 8 کتابه منظوم دي، یعنی د شعر په بڼه کې لیکل سوي دي. د شیخ تر ټولو اهم او مشهوره کتاب قانون دی چې زیات و کم 10 لکه توري لري او اکثر د زړو عربي کتابو په رنګه په جلا منطقي انداز لیکل سوی دی. کتاب له سره په 15 برخو کې ویشل سوی دی. په اوله برخه کې عام د اصول طب بیان دی. په دویمه برخه کې په ترتیب سره د ابجدو حروفو د مفرداتو ذکر سوی دی. په دریمه برخه کې د اعضای خاص بیان دی. له سره واخې تر پښو پورې په ګردو مرضونو باندې په تفصیل سره د بحث کړی دی. په 4مه برخه کې په امراض عامه باندې بحث شوی دی او په 5مه برخه کې د مرکب دواو ذکر دی. بو علي سینا ته په دنیای طب کې کومه مرتبه چې ور په برخه سوې ده، د دغه اندازه له دغې خبرې څخه لګېدی سي چې د مغرب اهل علم و فن پر دا ویلو مجبوره سو چې له ارسطو وروسته تر 15 صدۍ پورې په دنیا کې یو فلسفي داسې نه راغلی چې د ده د تعلیم و ژورتیا ته ورسیږي. خو دغه شرف د لوی فلسفي ابو علي حسین ابن سینا په برخه سو. 58 کاله عمر یې تیر کړي. په 4مه روزه 428 هجري په عیسوي کال 1006 کې د همیشه دپاره له دې جهانه څخه په کوچ سو. وما علینا الا البلاغ.